او دا مې خواهش ته چې راول ځان نه واله تر اخره پورې چې زموږ سونه سټاف ته چې دوی باندې خدای مکه صداقونه لګي موږ خپل هغه ایمانداري سره خپل ډیوټي ان شاء الله وکړو کوشش وکړو چې عمر غشان ښه کار بلکې دا غینه بهتره کار دلته کو ځکه چې دلته زموږ عاطف خان منسٹر صاحب سیکریټري صاحب زموږ ډایرکټر درې وانه هدایت دي چې وي تاسو بدلته دا غزینه زیات مهنت او کوشش کوئ ازي به داسې کار موږ سره چې کوم زوړ ډیپ سیو زمونږ عبدالحفیظ صاحب موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړ ښه ضروري دا نوی افسر چې کوم راغی نو دا زمونږ د پښتون کلچر یا زمونږ د اسلام دا نه چې زما بیکري وه زما له بیکرۍ نه مخکې د پوډ اپس سره دې سره یو قسم یو رشته روانه ده السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم تاسو قربان ملک شازیب نن راغلو ډیسټریکټ فود کنټرولر افیس ته راغلو ډیسټریکټ فود کنټرولر افیسر مردان ته نو را بدل شو جنوب دی آفتاب عمر صاحب نن ول آل بیکر اسوسییشن ضلع مردان تنظیم ټول ملګری راغلي دي ای ول چې کندي شلډونه باور کوي مردان ته پراتو بن هرکلی وي نو ورزو هغه تقریب طرف ته دا تقریب نه بعد چې کندي بیا غوي سر خبره طریقو مونږ سره اوسېږي جیوز دا وخت موږ سره ډیسټریکټ فود کنټرولر افیسر آفتاب عمر صاحب موجود دي هغوی سره خبرې ترې کوو چې دا راته ووایي نن تاسو له آل بیکر اسوسییشن ضلع مردان تنظیم ټول ملګري راغلي دي تاسو ته مردان ته په راتلو باندې ویلکم وایي په دې موقع ستاسو څه وینا ده بسم الله الرحمن الرحیم زما جی آفتاب عمر نوم دی زه ډیسټریکټ فود کنټرولر مردان پوسټ شوی یم الحمدلله زه ډیر شکرګزار یم زموږ د دې مشرانو چې کوم کې بریکي اسوسییشن والا هم دي او مرکزی تنظیم تاجران مرګري دي نور مرګري مو سره راغلي دوی موږ عزت راکو موږ ته ویلکم وکړو چې کوم زموږ سټاف دي نه بدل شو هغه ته په عزت سره ویل دغه ورکو نو په دې خو زه دې شکریا ادا کوم او نور ان شاء الله زموږ به پوره کوشش چې دلته د عوامو د مفاد لپاره د دوی په مرسته کار وکړو او په یو داسې طریقو چلیږو چې راغی ان شاء الله د الله په مهرباني او مدد سره یو مثال جوړ شي او ان شاء الله دوی موږ ته خپل د مدد او تعاون پوره یقینداني راکړي د سیمنګم دوی ته یقینداني ورکو چې ان شاء الله په صحیح لار به چلیږو او کوشش وکړو چې د عوامو ته فائدہ ورسي او زمونږ چې کوم د دکانداران تاجرانو نظام زمونږ ورونه د حکومت مقصد د دوی اصلاح کول یعنی دوی ته فائدہ رسول دا چې لګوي تاسو هغه شریک سره کم کوم تاسو خوښ دي او کم تاسو نه خوښ دي هغه سره شریک کې کم تاسو خپکیږي نو بس خوخه نه خوخه خدا غو ذاتی خبرې دي خو بهر حال خوخه کوشش خوخه هم دا چې به زمونږ د عوامم خوشحالي او زمونږ نه ان شاء الله خو دواره تو کې زمونږ دکانداران هم د سي چې مونږ اصلاح وکړو تنګ نه کو زمونږ مقصد دوی اصلاح کول ان شاء الله وکول دوی مشرانو په تعاون سره نو او دا مې خواهش ته چې راول ځان نه واله تر اخره پورې چې زمونږ سونه سټاف ته چې دوی باندې خدای مکه صداقونه لګي موږ خپل هغه ایمانداري سره خپل ډیوټي ان شاء الله وکړو الحمدلله په خور کې الله عزت را کړو و هم ډیر په عزت سره الله تیر کو چې دلته ما عزت زمونږ الله برقرار وساتي دا وخت تیر کو الحمدلله تعالی کرم سره 15 کاله ماشاءالله تیر شو او خو په عزت سره الله تیر کړو نو دغه خواهش هم دی چې الله عزت دلته برقرار وساتي کوشش وکړو چې عمر غشان ښه کار بلکې دا غینه بهتره کار دلته کو ځکه چې دلته زموږ عاطف خان منسٹر صاحب سیکریټري صاحب زموږ ډایرکټر درې وانه هدایت دي چې وي تاسو بدلته دا غزینه زیات مهنت او کوشش کوئ تاسو دې خبر ترې ور دي موږ سره نور مشران موجود دي یو طرف ته ورزو موږ سره اوسېږي
جی ګرانو عزتمندو کتونکو دا وخت ما سره د آل بیکر اسوسییشن ضلع مردان صدر د خوږو باچا حاجي غلام حبیب سالرزی ولاړ دی چې نن بیا ډېر خوندور پروګرام را جوړ کړی و ټول ملګري راغلي وو کم چې نوی ډسټرکټ فوډ کنټرولر نوی افسر راغی ایته ویلکم وي دوی سره خبر تر کو په دې موقع باندې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دي شکر الحمدلله جی تاسو ډېر خپل خوندور تقریب را جوړ کړو کم چې نوی افسران راغلل تاسو ویلکم وته وي شلډول ولا ورکړل په دې موقع تاسو بس سوال واله بسم الله الرحمن الرحیم شازی به راځي کار موږ سره چې کوم زو ډیپ سیو زمونږ در حفیظ سیوا موږ سره ډېر خو وخت تیر که خبر وره دا نوی افسر چې کوم راغی نو زمونږ د پښتون کلچر یا زمونږ د اسلام دا زمونږ رویره چې مونږ او مشتر مونږ داسې کوو چې کوم افسر راشي هغه د هر کلی په خیره د مونږ پرز دي افتاب سیب لرالو چې زمونږ وندیم دي مردان دي او حفیظ سیب لاړو نو هغه تم د اپریشیټ ایوارډ ورکو دي ته ویلکم ورکو داسې کوم نوی مرګري چې رااله دغه زمونږ رونه زمونږ مرګري چې زمونږ ردی دا رښتې چې دا ډېر پخوانی دانش زما بیکری و زما بیکری نه مخکې دی پوډا پیس سره دي سره یو قسم یو رشتہ روانه په هغه رشتې په نسبت باندې زی لرالم او د دې خوشاله کې دا کوم مرګري چې لاړه شي چې دی پر لوی افسران راشي او د کوچ خو د لوی افسران کې ادا کوم نیوي چې رااله نو دیدم هر کلی په خیر علي وي دغه چلو زمونږ د مرګرو هغه ټول سیستم دا سي چې ماري مرګرو ته یو میسج وکړو زه خپل مرګرو شکریا ادا کوم د بیکر اسوسییشن یو اس ام اس باندې رااله ستام شکریا ادا کوم ټیک دې ډېر شکریا جی بالکل تاسو دې خبره ترې وره دي هم دې سره چې کوم زمونږ خبرونه سره ترسي چې چرته مې خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه د الله پامان